زما نوم حاجي محمد دی. د لوړې سوخچاله یم، د ارغنداو د بابا صاحب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ خو نو دغه غریبي ده، دغه ګلان راوړو په کور کې هم روزو، په ژمي کې بیا چې پسرلی سي راوړو یې دلته په دغه جاده عیدګاه کې مو دا ځای ورته نیولی دی. نو بیا دا خلک راځي راڅخه رانیسي، رقم رقم ګلان دي. د نورو ګلخانو څخه هم راوړو، د نورو ځایو څخه هم راوړو چې موږ یې ونه لرو، چې د چا احتیاج یې ورته هغه هم ورته راوړو چې څوک پوښتنه وکړي. نو سهار پر 8 بجې باندې دلته حاضره کېږو، د خیره د بچیانو دپاره یو حلال رزق روزي برابروو. بیا د ماښام تر اذانه پورې دریږو، ماښام لمونځ چې مو وکړي بیا ځو خپلو کورو ته د خیره سره. الحمدلله موږ د خپل کار څخه راضي یو، شکر دی امنیت دی، ګلان مو څوک نه وړي، ښه خیر خیرت دی، ډېر د خدای احسان دی. موږ په دغه امنیت نه ارزو. نو دا رقم رقم ګلان دي، هغه بانجانو، رومیانو، مرچکو هغه نهال دی، دا بل رقم نهال دی، هغه بل رقم نهال دی، هغه بل رقم نهال دی. انو چې څوک ووایي راسي هغه نوم دته خاصیت دا ګل معلوم وي، موږ هغه ګل ورلره ورکوو د خیره سره. په قیامت ورسره جوړ شو، یو 10 افغانۍ موږ هم ګټي. شکر دی الحمدلله، ډېر د خدای احسان دی. موږ هم د بچیانو یو روزي را پیدا کوي. نو د خلکو هم کار را سره سم دی د خیره سره، چې دوی احتیاج یې یو شي ته یو ګل ته موږ یې ورسره ورکړو، دوی یوسي بیا په خپلو کورو کې خپل کار ځنې اخلي او کاروبار کوو. کار مو شکر په مخه روان دی، خیر خیرات دی، امنیت دی. دا ګلان بله دا ګلان په ژمي کې موږ په خپل کورو کې اکثره روزو، چې بیا رالو دلته چې پسرلی سو کوم تا غوښته بل چا غوښته بل چا غوښتل، دلته دا خلک راځي، کوم نه درلود هغه بیا د نورو ګلخانو څخه راوړو د خیره سره، دلې ورته آماده کوو.